نن زما د مؤمن ورور مؤمن ښځه دا د کافرو نه متاثره کیږي. که په دې ځای یو کافر لاړه او دا پنسه شلولې وه، ته ګوره سبا به د دې کلي د جومات د امام پورې ټولو پنسه شلولي، ولې وایي به دا یو نوی پیشن دی. او زمونږ داسې کله داسې زړه م خفه شي په دې باندې چې ځای لکه د الله بنده که دا بېدینه سړی بېدیني وکړي نو ښه نو دا دیندار خلک ولې داسې ځانونه په بېدینۍ کې اخته کړي. زمونږ او د بېدینو خلکو د غم ښادۍ، زمونږ او د هغو د زندګۍ هېڅ فرق نه وي. زمونږ مسلمانانې خویندې دې کورونو کې دا به د عالم ښځه هم ده، دا د امیر صاحب ښځه هم ده، دا د مجاهد صاحب هم ده، دا د کلي د سپین ږیري هم ده، دا د طالب العلم هم ښځه هم ده او مور هم ده. بس د بېدینو خلکو جامې پټي وکړي، کمیس اوږدېږي، زمونږ د مسلمانې خور کمیس دونه اوږدېږي چې د کوڅو والا جارو ته به ضرورت نه وي، خو که د هغې کمیس لنډېږي نو زما او ستا د مسلمانې خور کمیس د نوم پټۍ ته بیا رارسېدلی. انا لله و انا الیه راجعون. والله دا موږ له مرګ دی دې باندې، خو موږ سره سوچ نشته دی. یاد د هر مؤمن ولري او هر مؤمنه ښځه، هر سړی که هغه وایي چې سبا قیامت کې زما ښځه د پردو سړو سره بربنډه ښکاره شي نو د پیغمبر خلاف دې وکړي. او دا به ګوره ډېره ګرانه وي. یوه ښځه تا له ډوډۍ پخوي، کپړې له اینځي، بچي له راوړي، کور دله صفا کوي، هغه دله د دنیا کارونه کوي او ته پې دین نه کوې، او سبا به ته جنت ته ځې او هغه به جهنم ته ځي. والله چې مخکې کته کړی او په ولو دې سوری او جهنم ته دې وغورځوي. رب العالمین څه وایي؟ یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان دعوګیرو، قو انفسکم، ځان بچ کئ، واهلیکم نار، او خپل کور والا هم د اور نه بچ کئ. موږ او تاسې په خپلو کورونو کې د خپلو خویندو، د نونو، د ننګیندو، د ښځو د دوی لباس ته هم ګورو. د عایشې رضی الله عنها هریره ده، د عبدالرحمن لور ده، راله او نرۍ لوپټۍ په سر اچلې وه. عایشې ته وشلوله، وایي بچۍ ته د ابوبکر نوسی، تاسو دا جامې نه مناسب کېږي. نن عوام لا څه کوي، زموږ مدارسو کې وګوره، د دینداره خلکو کې بېدینه خلکو باندې ځانونه مه ستړي کوئ، خپل ځان اول برابر کوئ. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، دې آیات کې یو معنی ده چې دعوت به کوې او ځان به ټیک کوې. زموږ استاسې دې خبرو ته هېڅ قسم خیال نشته دی چې تر څو موږ ځانونه نه دي برابر کړي. موږ د بچي د مزدوري راوړو، بچی روپۍ راوړي، موږ یې خورو، دا تپوس نه کوو زویه دا دې څنګه وګټلې، په څه طریقه دې راوړې. او کله چې انسانان د الله مخې ته ودرېږي، اول به دا تپوس کېږي چې مال دې څنګه ګټلی و او څنګه دې لګولی و. دا زموږ بچي دي، که یو ورځ روپۍ رانه وړي، دوه ورځې رانه وړي، میاشتې رانه وړي، چې ډېر صبرناک سړی نو هغه هم د کور نه شړي. لیکن دا بچی سهار جمعې له لانړ شي، ماسپښین لانړ شي، بل وخت لانړ شي، موږ سره دا غم پیدا نه شي. استاد څه خیال دی موږ به سبا جنت ته لاړ شو او دوی به جهنم ته لاړ شي؟ والله چې دا بچی زموږ په غاړه کې واچوي. ډېر زیات د ځانونو برابرول پکار دي.